نو جبار دسی ذات دے چی د جبابرو د متکبرانو د پاس دے ماغاز ذلیل کی خواری اغیو در رسول چی جباریت کی نا اللہ ذلیل کی دا اللہ بعضی نمونه چی دا ایسا مشابہت کے او بعضی نمونه دا اللہ دسی دی چی آئی سبزان نمشابہ کے دا آگی زد با اختیارے لیکن اللہ جبار متکبر دے بندل تواضع عاجزی اللہ رب عزت عظیم دے بندل زان حقیر اسپک گھنل دا آئی براکس صفت بزان کی پیدا کنا اللہ بد اللہ نے فیدا اخلی او قد اللہ خصان سے مشابی کی نبی اللہ حلاکی ومن ازلم ممن ذهب یخلق کخلقی داغن شان اگر ظالم سو دے جسما دا پیدائش پشان پیدائش کی یعنی تصویرون جوڑی فلیخلقو ذرطن و شعیر عزیو کی دین رانی میں لغدی ہوگی کنی و ذرہ و بشری در نشن وجود تراویلی دا تصویرون سل جوڑی اللہ تعالیٰ دینا منع کرد چی دا اللہ سره مشابہت کی پا تصویر جوڑولو کی اللہ یوشے پیدا کی و دا تصویرون جوڑی خاص کر دا زویل ارواح تصویرون مراد دی ندی دا غر ظالم بیلے شدن بعضی صفات کی دا اللہ مشابہت بسڑے نکی دا آگی برعکس صفت بسان کی پیدا کی اللہ بد اللہ نا فیدا لی و دا اللہ سی بندہ بجوڑی گی اللہ اکبر اللہ دا حسن لوی دے نخفر زان اٹھول مخلوقات بتاتا غلو کی خیر کی چی من خو دا اللہ مقابلک دے ذریب مقدار ہم نیو دا حسن لوی دے نو دا دی طول کائناتن اللہ لوی دے نو پا کائنات دے زخو جت شین ہے مضبان سا حیثیت او بعض علمان دیسی دا رب العالمین دا ایسا با مشابہت کے اور تشبہ دا اللہ خوخ دا اللہ علیم دے رحمان دے رحیم دے سبب رحمت زان کی پیدا کے با مخلوق رحم علم حاصل اول او مخلوق بان شفقت کول وغیرہ وغیرہ اللہ جواد و کریم دے نجود و دا سخا صفت زان کی پیدا کہ محسن دے زان کی دے احسان صفت جبار کم بعض معنی دسی دی چی آغا آئیس ازان مشابه کول پکار دے او بعض معنی دسی دی چی دا آئیس ازان نمشابه کے لکا جبار یعنی زورور اوچد زاد او چی سیر دوی کی اقب کی او دا چا دا امر دلان دے ندے جبار اغزاد توائی چی دا اغد چا دا امر دلان دے لا انقاد لی احد چا تا نمنقاد کی طول مخلوق اغتا منقاد دی دا اغدا امر دلان دی وللہ یسجد من فی السماوات طوعا وکرها طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والآصال طول مخلوق دا اللہ تعبیدی کل له قانتون ضرور ذات دا تدی مناسبت بانی بعض اللطائف یعنی بعض قصی چی جبار نمس تعلق لری اللہ تعالیٰ دسی جبار زورور دے چی اغا بندگان چی دا اللہ بغاوت یہ کڑے دے اللہ زلیل کڑی دی تاکہ بشمار مثالون دی قرآن کی دا عادیان سمودیان عادیان وزان لوی گرنے دے اللہ تعالیٰ زلیل کڑل من اشد مننا قوة زمان دا چاہت طاقت دیر دا اللہ فرمائی چی پدی بائی نپوئی دل اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة الله تقدر ندي نسه وكانوا بآياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات الله بهوارا وارزوا بهوا اسپک لزان درم گانا لوی گانا الله ذلیل گدا داغت طریقہ دا جفل دشمنان ذلیل گئی سوچ داغت دین خلاف کی قصدن اللہ جبار دے ضرور دے ذلیل کی اغلرہ عزیز او جبار ذات دے نو ضرور معنی دا ذلیل کی اغبندگان اللہ دا کسی قرآن کی اب مشہوری کسی ذکر دی قوم نوح علیہ السلام عادیان سمودیان شعیب علیہ السلام قوم فرعون خبری کی مشہور دی بدی تکبر و جباریت کی دا طول اللہ ذلیل کرا
هغه کیسې چې دی امت کې راغلي دي حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راغلي دي یو سړی او هغه په لاره باندې روان و عجبته نفسه ځان د غټ کار کې د عجب بزان کاوه او یجر ازاره خپل لنګ پنسي کته کړی د پړخونه او په ډېر جباریت باندې روان الله عزت پزمکه باندې داخل کړ اذ خسف به فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه پزمکه الله داخل کړ قیامت پورې خوځيږي به زمکه یې کته روان د جباریت د شی د انسان برګنی الله کته کوي دا دغه طریقه ده د انسان له دې ځای څو دا قانون مراد دغه څه پیدا کړی دی او دا حدیث منذری سے راوړی دی نو هغې نه داسې معلومیږي چې وایي زه د نبي رسول سره روان وم په یو ځای کې داسې کار وشو د الله د رسول زمانه کې بعیده نه ده چې دا واقع راغلي وي بله واقعه چې الله هغه په ځمکه باندې داخل کړی د جباریت د وجه جباریت دونه بد صفت دی په انسان کې الله رب العزت دا صفت بد ګڼي نو سزا ورکوي داسې خلکو لره ملاګانې وله بیا ماتوي اذ خسف به پزمکه باندې الله داخل الله نبی فرمایلی دي من ته تواضع راکړي من تواضع لله خپل الله ته چا عاجزي وکړله تواضع پیژني دا تواضع یو خاص علم دی هغه زده کوي رفعه الله تعالی یوچتي تواضع په خبرو کې کیږي تواضع په ناسته پاسته کیږي په لباس کې په سوالو کې کیږي په مختلفو شیانو کې کیږي په هر څه کې تواضع شته په احوالو کې تواضع دا سړی وپېژني دا ناشنا علم دی چې چاله الله ورکړي او دغه علم دی چې وایي د بندګانو به لاولو کېږي تواضع خشوع په دې امت کې به تواضع علی علم اول ما يرفع من هذه الامه من العلم الخشوع دې علم ویل دا علم د خشوع به لاول ختم شي بندګانو کې به د خشوع صفت نه وي او دا واقع د زموږ زمانه کې موږ ټول د دغه صفت نه د شي لکه چې خالي یو او تواضع لرب العالمین خپل الله ته د عاجزۍ صفت اختیارول دې سه انسانو چې تیږي جبار هغه بنده دی چې تواضع پکې نه وي نو د الله بندگان خوښ دي چې تواضع پکې وي د دې د متعلقاتو نه یو روایت کې راغلي دي د قبرص په دې افریقا کې یو علاقه ده هغه فتح شوله مسلمانانو جهاد ورلو الله غلبه ولا ورکړه نو په دې کې سړي او ښځې او دا ټول ونیولی شو معلوم دی واخیستل شو نو زنانه جدا شولې او سړي جدا کړی شو بیل بیل کېنولی شو نو دا هندي تقسیمېدلې مطلب دا کله ستا شه لکه دا د ستا شه ده دا تقسیم چې کېده نو بقا بعضهم الى بعض دې زنانو سړو است په جړا شروع جړلې ځکه چې د سړي کور وران شي او ښځه دې بل څوک واخلي او دا بل څوک غلام کړي سخت ژوند دی دا د غلامۍ زندګي ابو درداء رضی الله عنه وایي اوس طرف ته ناست و او ملګرو لګي دا غنیمت یې تقسیماون هغه جړلې نو چا ورته وویل چې دا ولې دا خو داسې ورځ ده د خوشحالۍ ده چې اعز الله فيه دينه ونصر فيه المؤمنين الله دین له عزت ورکو مؤمنانو سره مدد وکړو کافر یې ذلیل کړو ته ولې ژاړې هغه ورته وویل دا سعید بن جبیر جبیر بن نفیر ته وایي چې جبیر ما أهون العباد على الله إذا عصوا أمره لا دا غم أقول لا
دا مقوله صرف امام ابن کثیر نقل کړی ده تفسیر د سورۃ النساء کې او دا نور قصې نه راوړي هغه بدايه نهایه کې ما هو العباد على الله بندگان الله ته څونه سپک دي الله په نسبت باندې بندې قدر نشته کله اذا عصوا امره چې رب العالمین حکم ماتي نو الله تعالی تدې سپک کوي بينما هذه امه قاهره ظاهره دا یومت زرور جباریت حالت کیو فصار حالهم الى ما ترى بينما هي امه ظاهره قاهره ظاهره عصوا ربهم فصار حالهم الى ما ترى الله بغاوت کو الله سے شریکان جوړول الله رسول نه معنا حال دا شان شته ګور ټول کله چې دا بار راوېستل شي او خزي او تقسیمي یو لوا او نو خلک جوړي بل نه راغلي دا ډېر غټ ذلت ده ذلیل والد یا خورواله ده دا خاص په خله دي دا غلامي نظام کنينو ګران کار ده سړي بچي واخستل شي ایستل بل چا غلامان شي لږ ورخ بل دنیا ته لړ شي بیا به ملاقات کیه باندې کی په دې ژوندۍ کې خزري بل درته لړ شي دا بل خو لړ شي هغه دای چې کوم ترتیب ټول خراب شي دا د الله رب العزت ذات د دې چې بنده د قشان ذلیل کوي خواري جبار ذات ده په دې وجه باندې دا غنه فرمانی سوی الله د خپل عصيان په ډیر ناراضه کی مو ته دا وړه خبره ښکاری خو الله دا وړه ښکاری چې دا امر څوک مات کې د چلو سره هیڅ پروا یې نه لري کله د قرآن کریم آیتونه سره یو دونه سخت عذابونه الله ورکوي بے حد سخت عذابونه چې د انسان د برداشت نه بهري دا پس دا د الله د امر د ماتولو د وجه من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد يتجرع دا برداشت بهر عذاب ويأتيه الموت من كل مكان وما بميت ومن ورائه دا طول پس فیسیان معنی لکه څنګه چې الله په خپل طاعت په یو نیک عمل ډېر درځي چې دنیا کې اوسې ډېر عزت ورکړي رزق حسن له ورکړي او به پس د مرګ ودونه عزت یې کوي چې سم نه وي د انسان د دنیا نه انتقال چې کیږي لکه ناوي چې را نقل کوي په عزت باندې د عزت ولا ورکړي اب دې عزتونه به ولا ورکړي څنګه عجیب الله دې چې په خپل طاعت باندې دونه خوشالي او رزقي یو دا دغه شانس دغه د جباریت د تکبر سره دغه شان لایق ده دغه د عظمت شان سره دغه د کمالي صفات سره دا خبره لایق ده زموږ ضرور واړه دي نو دا طاعت او عصيان ته وړه خبره ښکاري وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الله الویله نو دا ګناه مو د غټه ښکاري او انسان ورکه دي نه ګناه مو د ورکه ښکاري د خپل ذات مطابق خلق تصور کوي او عمل کوي الله ذات لیدي نو د انسان نافرمانی مو د غټه خبره ښکاري لکه بادشاہ ځان ته وګوري لکه زما خلاف لانکې کړی وي نه سي ویټه کوي جیل ته بوځي مړی کوي داسې وایي دا وایي ځکه چې خپل ځان ته ګوري خپل لیوالي ته دا د الله رب عزت جباریت دی چې د بندګانو سره دا کار کوي کله چې هغوی جباریت اختیار کړي تکبر اختیار کړي ظلم اختیار کړي رب العالمین سره دا کار کوي ومن اللطائف المتعلق بهذا الاسم تفاسیر کې نقل دي الله چې وکړه دا آیت کریمه راولېږه دا سورة ملک اخرانه آیات ان اصبح ماؤكم غورا قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين یا زمان نبی دی دویا که اللہ چرتا ستاسو دا ابو وچی کی ان اصبح ماؤكم ستاسو ابو وگرزی کی غورا جور یعنی کتل آڑی شزمکا کی ابی انرا وزی بہر فمن یاتیکم بماء معین سوک دے چی تاسو لبا
اوبه جاری بدل راوړي ما ان معین جاری اوبه خوږي اوبه دا به څوک دا اوبه ته انسان څونه محتاج دی ډېر حاجت د دې نه بغیر وخت نه تېرېږي نو دې کې یو کافر د مستهزئین نه د الله امر معمولی ګاڼه متکبرو هغوی ویلې دا کودال راواخیستله چې دا به راوړي که نه مولا په دې کودال به مو د اوبه راوباسو ځمکې به داسې وایسته به راوځي دا د انسان د کوټې ذهن لکه د کنعان په شان داسې یاسمنی من الماء آوی الى جبل یاسمنی من الماء غلط به لاړ شم د اوبو نه به مې بچ کړي د الله مقابله کې ظرف یې وړوکی دی او جباریت کې ځان لوی ګڼي شی وړوکی دی ځان غړ ګڼي الله رب عزت هغه فوري دا سزا ورکړه فورا چې د هغه د سترګې نه اوبه ایسته روانې شو او سترګې وچې شوې ایسته ړندې شوې سترګې دننه اوبه یي د هغې پورې سړی لیدل کوي شیشې دي که الله لګولې دي اوبې پکې اچولې دي اووه طبقې پکې جوړې کړي دا سترګه ناشنان ده د هغې نه اوبه وتلې نو دلته وویلی شو چې زه په کومه کوداله به ته دا اوبه را پیدا کړې دوی ته به د کوم ځای نه اوبه راولې د سترګه کې دننه اوبه چې دنه الله ویستلې په کومه کوداله به را واپس کړي په کومه بیلچه باندې به دا را واپس کړي الله سزا ورکړه د جباریت د وجه نه دا سزا جبار ذات ورکړه چې ته د الله مقابله کې ځان لوی ګڼې چې زه په دې لویستی شم الله سزا وله ورکړه دا د هغه طریقه ده عقوبت ورکوي جبارینو ته سزاګانې ورکوي خپله جبار ذات دی د بل چا جباریت نه مني خپله زورور عالي قهار ذات دی د بل چا جباریت نه مني بلکې هلاکي لکه مخکې موږ د دې متعلق خبرې وکړې او دا قصص دي چې علماو لیکلي دي او د دې جبار د نوم سره یو ځای کړي دي په بله واقعه کې راغلي دي امام طبراني ویلي دي ما د خپل استاد چې یحیی ابن زکریا ابو یحیی زکریا الساجی دا زما شیخ دی د هغه نه ما اورېدلي دي چې موږ په بصره کې وو او د یو محدث مجلس دلتلو د مجلس د بصره کوفه او د عراق دا ټول د حدیثو مرکز په هغه زمانه کې شیخ الحدیثان به غټ محدثین و خلک به ورتلل حدیث به یې درته کول نو د یو محدث مجلس ته موږ تللو نو په دې کې حدیث کې راغلي د نبي علیه السلام فرمایي چې طالب العلم چې کله د علم لپاره وځي نو ملائکو ته وزرې خوري وان الملائکة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ملائک وزرې خوري په دې خوشحاله چې د طالب کوم کار کوي نو دا خو یا د دې نه کنایه ده چې تواضع ورته کوي د ده په خدمت کې لګي یا ظاهرا په دې خوشحالېږي چې دا طالبان د الله دین زده کوي پرې چې زما به دې وزرو خفې کېږي د ملایکو په وزرو باندې دا طالب خفې ږدي ده ته پته نه لګېږي خو لیکن ملایک یې احترام کوي او نبي علیه السلام دا خبره لیدلې ده نه موږ ته را نقل کړې ده نو دا حدیث په طالب العلمانو کې خلکو کې مشهور و نو په دې ملګرو کې یو طالب و چې ماجن بېوقوف و مستهزي و قلیل الدین و دینداري کمه وه بېتقوا بعضې خلک د دین د شیانو پورې ټوکې کوي نو دوی ویل چې لکه ارفعوا ارجلکم عن اجنحة الملائکه د ملائکو د وزرو نه دا خیو چتې کوي لا تکسروها تیز روانه سي ملائکو وزرې ماتې کړلې چې داسې تیزې منډې وایي د هغې وزرې ماتې کړې دا ټوکې کول د حدیث په استهزا کول دا حدیث یې نه معنی کوي نو زموږ په منډه باندې یا په ناسته باندې د ملایکو وزرې خو نه ماتېږي یا خو خورئ ستا د احترام دپاره نور انسان په هغې باندې اثر نه شي کولی
او د استهزاء وکړل چې دا تاسو د ملائکو وزیر ما چې دونه تیز روان یاست استهزاء مقصد ونه فجفت رجلاه دواړه خپې په دغه ځای کې الله وچې کړلې او سقط الى الارض زموږ د پریواته او بیا نشر پاشدل دا سزا رب العالمین له ورکړه دا سزا د مخالفت السنت په باب کې علماء لیکلي دي چې د سنت خلاف کې الله سودسي کوي جبار ذات د جبارینو سره دا کار کوي د سزا له ورکړي لکه بصره کې دا شان معتزلی مولاو دا حدیث محدث بیان کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ذا استيقظ احدكم من منامه چې سړی د خوب نه راپاڅي فلا يغمسن يده في الاناء لوهي د لاس نه داخلي حتى يغسلها ثلاثا چې درې ځلې وینځي فإنه لا يدري أن باتت يده زکه دا په دې نه پوهېږي د الله لاس شپه چېرته تېری تخرګونه کې دیوالی دی پوزه کې به دیوالی کله بغاندو کې سړی ووایي کله اندام مخصوصه سره ولګي راولګي لاس ځای خارخ کړي مثلا ویګرئ عربو به استنجا په اوبو باندې نه کوله په کاڼو بیا کوله نو بدن بیا خولې کېده نو چې کله کاڼو مثلا استنجا وکړي او بدن خولې شي نو په دغه شال کې د انسان په دې مقعد کې خامخا بدبویي او د ګندګۍ اثر ډېر شي نو کله چې د شپې سړی ودی نو ځان ګري راګري پردو کې دنم لاس نه باندې لنګي نو لاس یې ستاري سره په دې پورې ګندګي ونه خري د الله رسول نظافت طهارت خو خاوند او مد لپاره و دا لاس مخې درې ځلې وینځي به اوبو کې داخله و دا ګنده لاس نجاست متوهمه ده ښکاره پې نه ښکاري خو لیکن احتمال لري چې وي نو دا امت ته دا تلقین ورکړی د یو کس دې حدیث پورې استهزا وکړه ټوکې وکړلې او هغه دا ویلې چې انا ادري زه پوهېږم دا چا ویلي دي چې یو سړی به ودی او په ځان باندې به نه پوهېږي او خپل یو ځای به ګرځي او په ځان نه پوهېږي ما ته پته لګېږي زما د شپې لاس چل دی امام نووي رحمه الله دا واقع راوړی دا وایي نو په دې کې هغه بېګاره د شپې وده شو نو دې مقعد یې خارخ وکړه شای خارخ وکړه نو ده هغه وګروله د ګرولو نه بعد یې ګوته په ځان کې داخله کړه بیا نور تر دې چې صاحب راپاڅېد نو ده د الله ستر مړوند په ځان کې داخل کړه او دا ټول لاس یې په ګندګۍ باندې پوره ګنده و دا عقوبة من الله العزيز الجبار لمن خالف سنة النبي المختار الله دا نبی دا سنت خلاف سوکین اللہ دا جبار انسان دا کار کی یو مخالفتی ترکی ترک پر خود اللہ هم طول نکی سنت رشی پاتی کی یو دای سره په زد کې ودري یو سپکاوی کوي او تحقیر کوي د څه کله چې په اخره کې الله تعالی سنوي په اخره کې لیونی شي لیونی کیږي شکل بدلی او د انسانانو چې داشتان سزاګان الله تعالی ولا ورکي هغه سوچ جباریت کوي او د الله تعالی مشابهت کوي دا جبار ذات را لګي د څه جبار بیرول به دا سزا ورکي. ومن القصص في هذا الباب عز الدين الموصلي الموصل العلاقي وعلم چې عز الدين داون د په خاص زمانه کې تیر شوی او اسمو خوا کې وسلو شیعو د شیعګانو کې دا مرض ده هغه به هر وخت ابو بکر عمر او عثمان ته به کنځري کوله نو مو ما نه کول چې لکه دا مکوه نو به یو وخت دې شیعګانو حکومت راغی د فاطمیین نو په هغې کې دا فیصله وشوله پخوا ډېر فتنې تېرې شوي دا فیصله وشوله چې په منبرونو باندې به ابوبکر عمر او عثمان ته کنځلې کېږي هر خطیب چې خطبه ورکوي نو هله به خطبه ورکوي چې دې صحابو ته به کنځلې کوي نو هله
جهارن بکنځري کوي چې چرته نه کولی نو خطبه نشي ورکوله حکومت دا قرار صادر کړ قانوني پاس هغه خو لیکن شیو نه هغه نور څه مس چې حکومت دا فیصله کړی دا کنځور لایق یو مجلس کې موږ ناس د نور ملګری مونږ په دې کې درجه بدی ویلې لعن الله ابا بکر لعن الله عمر ولعن الله عثمان دی باندې لعنتونه ویل دا یو څه وظیفه ده دي شیګان چې د شل پر استعمالي منځونه به صرف صدا ذکر پاک انسانانو به خبرې کوي چې الله او رښتینی اولیاء دي نو په دغه مجلس کې ما خیری وکړلې ما لا سوچت کوم دا سی ویلې چې یا عزیز یا جبار یا قاهر فوق عباده هغه الله چې ته عزیز او جبار دی الله د نور نومونه واخسته او یا من هو قاهر فوق عباده ویو د ټول مخلوقاتو د پاسه ته زورور ذاته جبارینو د متکبرانو د ظالمانو لا ماته ول ولای الله تعالی که څه چرته په باطل او غلط دعوت کوم نو ما باندې او نخ نازله کړه چې نخ چې خلکو د پته ولوي چې دا اهل سنت په باطل دي سم به هله ځانې وکړه والله کستا دا بنده دروغجنی او ستا پاکو بندگانو صالحین د کنځري کوي چې ستا اولیاء دي الله دبانې اوس به نخ نازله د خپل قدرت په دې نه کنه ځله کا چې خلکو د پته وي سو په حق دا د نور د دغه چې کله چې مباهله وشي به خامخ الله تعالی قبلې دا د مباهله شکل ما جوړ کړ اخیری می په دغه مجلس کې وکړو لاسه الله تعالی شت کا پړي امتحان عاجزی پر ډیره او شته په معنی چې وشي به زر دعا قبلې الله تعالی ډیره عاجزی وکړ په دې کې الله وزت سمدستی دا غسړي سترګو پر سوال سترګو پر باري سره وته نو بده کې لږ سات بس بدن تک تر واوړل دخلینه د یو شی مر وته لکه د مرغانو په شکل دا حالت یې جوړ شو بدن تک تور شو دسه بالکل سره ټپ شو خلق الله کی واخست او کوړه او یو درو د پر ژوندو به استعمالش او به د سیو چې دا بدن نه دونه بد بي روانو چې انسانانو نشي کولای چې خاله ولا ورشي نو بیا خلکو په لرګو کې ویوړ او یو کنده کې واجو خاري په اندازه راوړل په لاس کې چانه چا غسل غسل ولا نشو ورکول دا د جبار ذات طریقه ده چې پر دشمنانو سوچ داغه د اولیاء سره دشمنی کې د سره کوي په حلیم دی نو کله کله صبر کوي او شرانی ول باندې راشي به د شرانی ول کوي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب سوچ زما د دوستانو د دشمنی کوي د الله تعالی ته په جنگ تیاری دا د الله جنگ دی د الله اولیاء مړي میو ژوند دي دا صحابه د الله اولیاء دي دا محدثین ائمه دا د الله دوستان دي په دې باندې مشهور دي په دې نه کوي باندې د دې سره دشمنی کول د ربط صفت ده د ژوندۍ مؤمنان چې د الله دوستان دي دې سره عداوت نه کوي دشمنی کول چې دا د تبعی سبب ده جبار ذات به رسول بدل اخلي الله العزت الجبار نبل فیض پر جبار کې هغه ووري غدا ده چې الله تعالی دلته جبار نوم صدون من نور راوړي دي یو العزیز به منځ الجبار به المتکبر ده او مخکې د درې نمونه راوړي دي القدوس السلام المؤمن المهيمن القدوس السلام المؤمن المهيمن دا درې نمونه دې کې علما وايي چې دا درې نمونه چې دي دا د انسان تمه پیدا کوي رجا امیدونه پیدا کوي دا السلام المؤمن المهيمن دا نمونه رجا د سړي په ځای کې امید پیدا کوي تمه پیدا کوي د الله او دا درې نمونه چې دي دا خوف پیدا کوي چې جبار دی او د متکبر عزیز دی العزیز الجبار المتکبر دا درې نمونه رجا پیدا کوي او دا درې نمونه خوف پیدا کوي
او نن موسی د هجر کې ویل چې دا د صفت دي چې کله انسان کې راشي نو کمال ته ورسیږي خوف او رجا د الله یره چې د چا زړه کې وي او به امید هم لري دا کمال ایمان دی چا کې چې یره نه د خپل مولا نه یریږي نه داغه د عذابونو دا پکړنا داغه د ذلیلتونو نه یریږي دا صفر انسان دی او که څوک امید نه لري نا امید نه بدګمان انسان دی بدګماني هم ډېر بد صفت دی په الله او بدګماني نه کې خو امید به لري وسرا دغه الله تعالی چې دی داغه نو به یریږي انسان خوب هم دی لري امید هم لري دواړه دا درې نمونه په جانب د تمه کې دي او دا درې نمونه په جانب د یره کې دي ابن عاشور لیکلي خپل تفسیر کې درې نمونه فی جانب الاطماع او درې نمونه فی جانب التخویف د دې د جمع کولو یو حکمت وی دا ده دا نمونه په یو ځای باندې راول شوې دي فائدې دا ده چې خوف رجا پیدا شي د سورۃ حشر د اخرین آیات کې دنه ډېر ایمانی خبرې دي ایمانی خبرې به دنه پرې دي الله رب عزت دا نوم په انسان کې څه صفات پیدا کوي چې دا صفاتونه په هر نوم کې تقریبا شته دي بعضې نومونو کې هغه صفاتونه ان په انسان چې اثر کوي هغه ډېر زیات اثر په انسان کې پیدا کوي د دې بل تعبیر چې موږ بار بار مشهور کوو هغه دا دی چې آثار الایمان بهذا الاسم الشریف په دې نوم سره ایمان راوړي او د دې معنا ته فکر وکړي نه په سړي څه اثر کوي یو دغه اثر هغه دا دی تعظیم الله په زړه کې د الله تعظیم پیدا کوي الله ډېر لوی دی زورور ذات د کائنات هغه په خپل طاقت ودرولې دی تعظیم د الله په دې جبار نوم کې پروت دی نو دا په دې کې خوف الله د الله یره پرته ده په دې کې محبت الله هم د نشتا هغه داسې چې الله غزا د چې د بندگانو اصلاح کوي جبار معناو المصلح لامور خلقه ټول حاجتونه پوره کول والا ذات د انسانانو حاجتونه پوره کوي دا انسان کې محبت پیدا کوي د خپل الله سره الانکسار بین یده وطلب الحاجات منه انکسار بین جبار زور اور د په هر څه کولای شي خپل حاجتونه مو د الله نه غواړي مؤمن بنده کله چې بدی نوم باندې ایمان راوړي چې الله جبار هغه حاجتونه پوره کول والا دی اصلاح کول والا دی مصلح امور الخلق اسماء ټول حاجتونه مو هغه پوره کوي د دې کې انکسار په انسان کې طلب الحاجت من الله دا صفتونه پیدا کیږي الله دا هر یو نوم چې ته سوچ به وکړي او معنی دې فکر وکړي نو تاکي به ښه صفت پیدا کړي جبار به په کوم ځای کې استعمالول پکار دي د جبار نه یو د فیدی د اخستو طریقې یو د استعمال وخت جبار به هغه وخت کې وي چې کله د چا د ظلم او د چا د زیتینا د اراد بدنا د وهلو ټکولو نه دغه د ظلم نه یریږي نو په داسې وخت کې به یا جبار یا الله چې تو زوروري ما لپنائی را که دی ظالم انسان نا یا جبار لبس و پدسی وقت که اللہ تا و پدی بانی وسیله نیسی هر کار چی رایسی کنن دائی مطابق نم مانی اللہ تا وسیله پیشکول پکار دی لکه یو سڑے ظالم دی بتا ظلم کی نتبو یا جبار ادفع عنی هذا ظلم هذا الظالم اللہ مانا دی ظالم ظلم لدکت جبار ذات تل متکبری تل قهاری دا نمونه با استعماله فوخل عند شعور المسلم بالخوف والخشية من الظالم ده ظالم نشيري ده نوم باستعماله جبار فاغ وقت کی استعماله ولي ودارا ده جبار نا اغسو لیر في ادا خستيشي چاہی که دو صفتی ده جبار نوم بطالا لیر في ادا درکی یو دادا چه انسان که ده توازو صفتی توازو چه درکی وانو ده اللہ ده جباریت ده دی نون بلیر في ادا تا ملوی داغی برعکس اللہ زورور او تا متواضع نتا تا دیر فیضا درکی داغ وقت کی دویما جبار نم طالبا پیدا درکی پاک وقت کی جتا دا مخلوق دا نور بندگانو خیرخوا جوڑ شی او داغی کارون جوڑول والا جوڑ شی کارسازی سی بزان کی پیدا کی دا خلق کارون جوڑے خدمتون ہے کہ المصلح لامور خلقه جبار مانا دا اغزاد چه دا بندگانو کارون برابری نو کله چې انسان هم دسی وی د بل خدمت کوي
الکه دا محتاج دا شی ویلو د خېټي پروګرام یې نشته دا ولا برابر جامع نشته هغه ولا برابرومه د کوري نو صحیح نه دا کله چې سره د خلکو کورونه جوړي د خلکو کارونه برابرې رب العالمین به د برابرې دا کلمه د یا جبار استعمال کی الله وتعالى جلتی را رسی ځکه چې دی انسان کې هغه صفت ده کوم چې په الله کې ده الله تعالی مصلح له امور خلقه ده د مخلوق کارونه برابرې او دا مؤمنم لګي ده د خلکو خدمت کې دا جبار نوم بدل ډیره پیدا ورکړي دا چې کله و یا جبار رسم دستی الله تعالی رسی او د حاجت پوره کوي دې ته ویل کېږي چې دا هغه حالت جوړول چې دا غي په وجه د نوم تعالی فائدہ درکې دا باریکه خبره ده باندې سوچ وکړي الله تعالی الجبار المتکبر ذات سبحان الله عما یشركون دا یخکل یو خستنو چې د دینه فائدہ اصل بکار دی قران کریم یو ځل په حدیث کې ډېر کړه ذکر شوی جبار او په دعاګانو کې دي کې به بیت الفاظ نو خپل جوړ کې او د الله د نوم په وسیله کې پیش کله چې ستایو شي د ضرورت دی الله زما ته مصلح امور خلق زما خپخوږي زما د پلان کې اندام باندې درد الله ته جوړون کې یا جبار اصلح اصلاح زما وکا اعتني کذا ودا پلان کې خیر الله راکا دا دشمن له ذلیل لگا زار له او دا ګران کار دار له وکا څنګه ته زره ولې او به زور نه رسی نه پاغه مقامات کې د الله په دین نوم وسیله او دا دی آیت بنی عمل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله کستنونه دین هغه بلې په وخت حاجت لکه شي رحمت حاجت دین یا رحمان بوای رزق دې ضرورت دین یا رزاق بوای د یو شری علم د ضرورت دی یا علیم یا خبیر دا نمونه بایله او د یو شری د نور احوال د ضرورت دی د ای مطابق نوم به استعمالي سخاتی ضرورت دی چرت دوانی سخاور یا جواد یا کریم تجود والی کرم والی ورد والی طول مخلوقات دستان را روان دی نمالم پلانکی شیراکا و دی با نسان عبدت کور غوڑی دو مسلمانان غالبا دسی دی چی د مخلوق نا با وقتو زان عادت کی لیکن خالق نا وقتل چل اولنو ورزی او دا ازدکول بکار دی دا خالق نا ازدکڑا دا خالق نا حاصلول دا شینو دا ضروری خبره ده سره مې مخلوق ته متوجي او د خپل خالق نه نه غواړي نو دا اصل مرکز نه دی پیژندل الله تعالی الجبار المتکبر ذات دی دا خنوم دی او موږ دا نه بعضی حصہ راوخسته که تاسو دې دا هر معنا په تفصیل سره وګورئ خپل سوچ وکړئ ان شاء الله زیاته فائدہ درکې دې نه بعد به الله بلی نوم چې ډېر فائدہ مني او موږ تاسو ته په علم عمل کې فائدہ راغی باقي کې ور داخلي او بمشیت الله سیر فی اسماء الله رب العالمین په دې خستنمونه کې سفر کول بالمخ بالدماغ وباللسان په جواب باندې په دماغ او په زړه باندې سیر مزل کول د الله نومونه کې نور خبري باقي ان شاء الله به قبل درس كرازي وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين توحى اللهم لك الحمد يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في اللهم إننا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونستغفرك يا عزيز يا غفار قصیدہ توبہ کے شیخ مولا بازی اسماء حسنہ دا پاس سنگے دی دا قصیدہ توبہ چیزا نا دا بازی سے کتاب دا خبائی کی دسی نمون اشتا چاگد اللہ نمون ندی لکہ دہر الداہرین دائی پر کرا وڑا ہے دہر الداہرین دا اللہ نمون ندی او پر نمون کی سمار لیا اب بازی نو دسی نمون ندی چا اسماء حسنہ کی ندی نقل ندی حدیثو کیا لکه دا غي دا نمونه راوالی چې کومه د الله تعالی دی هغه او دا کوم چې ندی او هغه سي د الله تعالی د نوم په درجه کې مې استعمالوه بلکې د سی یو چې د الله فعل دا هغه د افعال په درجه کې استعمال کړي ان شاء الله چې جایز به وي د الله نه امید لرم یو نوم کې ودلی او یو د الله تعالی د افعال
چاہت دا کار کردے سرا لکا مسبب الاسباب دے اللہ مسبب الاسباب دا اللہ نم ندے اوزے کی بدعا کی سرا استعمال اولی شی دارنگ ملہم دے دخل بندگان ملہم دا اللہ نم ندے ملہم دا صفت دے فتح الملہم دا دا قرطبی سے کتاب ہم دے فتح الملہم نو ملہم دا اللہ نمونے کی ندے دا دا اللہ دا افعالو ندے خواقب نمونے کی اسمال اللہ دا حال دا نم ندے نو دا غشانی دا سی لبسان دے ساتل بدی پکار دی اوار نمونے چکم احادیث کے نقل دی نو بساول استل پکار دی زمان دا اسماء اللہ حسنہ کی قصیدہ یوشتہ دے چطور نمونے بکرائی کردی او دا اللہ سبحانہ وتعالی نمونه بکی دی دا کم چی منقول نمونه دی او یو کافی بندم جوڑا کرده شوی دا ناسی سڑی لولی دا شیر سوی دا سی خوان عمر کیو دا اللہ تعالی ذکرم بائی کی گی اللہ دا ذات ندا امید لرو الہ الخلق تروا نجمعین والا وزن دے وباللہ تعالی التوفیق واللہ تعالی اعلم